که شاروخ خان به تماس شویم نشویم دیگه موقف ما شاید بالاتر از او باشه دیگه. آره در ولارتی در ولارتی ود اشم مو زغلو شاروخ خان غلی دی چیرې دلته وخت نه ځای کو بس غستا کرا تو اشر کو را چپک چې بلار دسی मुझे पसंद किया या लाइक किया तो सम टाइम आई लाइक यू. شاروخ خان چیرې راغلی دنیا کندار ته دزمون شایسته کندار ته ته سلام و درود خدمت شما بیننده های عزیز. امید که جور صحتمند تندرست و با عافیت بتان داشته باشین. باز هم خوش آمدید به یک از ویدیوهای جالب و بیننده ترین ویدیوهای افغانستان. با شاروخ خان های وطنی آشنا شوید. اول میخوایم شاروخ خان وطنی به زبان دری معرفی شود. بعدا میخوایم که شاروخ خان وطنی را به زبان پشتو میخوایم به شما معرفی کنیم. تا آخر بیننده باشید. بسیار جالب و دلچسب میباشد. که شاروخ خان به تماس شویم نشویم دیگه موقف ما شاید بالاتر از او باشه دیگه. به خاطر از این ما را نمیگیم که شاید او اگه از دل خود خون کشیده او توری خون ما هم کشیده میتونم از دل خود. مگم گپی جایی تو هست که ما هر کس در اکسیستو میرواند ما شاید او از ما کده بهترتر باشه دیگه. گفتن نمیتونه آدم دخل پیش ما تو گل هستی واقعا دیگه. من گفتنی های خاص من به شاروخ خان این نیست که من زیادی کارهای شدید هم یگان جای نقطه ضعف شدید هم یگان جای او شاید نقطه ضعف مرا دیده باشه دیگه. واقعا های شاروخ خان اب मुझे पसंद किया या लाइक किया तो sometime I like you, sometime you like me, because there is a problem we can't set the speaking to make our problem. Speaking our problem make it. Sir, I need you because it's very hard. I don't know sir. اگر ویدیو خنده‌دار و همچنان دلچسب بوده باشه لطفاً چنل یوتیوب خودتون رو سابسکرایب و زنگوله رو فشار بتین. به امید ویدیوهای بعدی بیننده این ویدیو هم به زبان پشتو تا آخر برنامه همراه باشین. زه ورته هم چې زوم شاروخ خان یم. زه د خشنه دوجم زه به مینوال یم. زه به نو شي ورته وایم الله ای ودرېږي څه کیسه ده زه خوښ شولم راسې څه کیسه ده څه در وسوله خوب پښه مې ماته شوله څنګه مهم ځای چې پښه مات شول اوس څنګه خټو وکړو پلاستیک کې راوتړی ته خو اوس ژر پلاستیک کوې ته اوس لوټ راوړه زه به خشه راوړم دوی مې خطا ایستل اوس اول زه ورڅم په پلاستیک کې د لوټ ژر شته چې فیر وتړو ته بلشټیک پیژ دغه بلاړی څوک لاړې هغه ها ودرې هغه دی بلاړی ولاړې چیرې به ولاړ ولاړې. زما چا مې زده دی ګوره پر دا پزه یې درولم څنګه سو تاول ځان رسوي شاروخ خان ته اوس نه د لیه پرېوځه هله اوس لکه غټ کوچنی ژاړي راځئ ای ودرېږي خو ما در سره پورته کوي او وای ښه وایي خو راپورته به یې کو یاره پر ما ډېر ګران دی دا زما چمپل راځئ نځوانانو ته تر ما چمپل مهم دی. زه مو حتما شاروخ خان ته شکایت کوم. ای ورور ته خو ما پسې ورسېدی چا مرسته ما وکړي مټر نه دی زده او مټروان تاسو وایي نو چې مټر دې نه دی زده نو خو ته هم راسره وڅښله. کومه دي ګیره ماته کړله. څه مو کوي سوسو پټان توسو پټان خو زه یم یاره. یا پټان جوان توسو هغه خو زه یم یار تاسو نه غسل شو راخو توسو دلته نه شاروخ خان ستا نه پټان ستا او نه جوان ستا دلته یوازې ټلیفونان ستا. زه خبرم چې په اسلام موبایل کې یوازې ټلیفونان سته خو اوس مو شاروخ خان څه کوي شاروخ خان دلته نه دی راغلی. وای شاروخ خان نه دی راغلی تا ولې موږ راوځغلو د دې راغلی او ما ولید هغه پټاله پر مخ پیچلې هغه خو ما پیچلې وه. هغه خو ته ناسو پارکي سمبوسې خوړلې ته نه تا ولې غسلي شاروخ خان راغلی کومه دی د دې ما ولید هغه ټلیفون نه راکښته کل بیکتی ورچول بیکتی ورچول ا پټا چې ترلې و استرنګ یا چې ما غوسه و مو داسې رشکې چې نه کښ کړو شه راځه هغه خو زه ما یار خو زه لم د اسلام موبایل ته ډیره ټول اعلان را جوړ کړ اعلان چې موږ جوړ کړي هغه ته بیا و خود زوم نو دی خو بنو څنګه ورته سوي وي ما چې لاس شو راخه غلې ګردو مرجانه یار لکه څه لوشتي کوښنه ته چپ سه یار موږ په دغه خاطر اسلام موبایل ته بس غستارلو تاول شاروخ خان راوستلې دي سړی هم به شاروخ خان رانیسي هم د اسلام سره سلپی واخلي وای دا په ما څو ول دماغ غیر خراب نو تکشه هلا